یار خو مې کم به لاس واچولو. ته په خدای اعتبار کې دا پته ماته نه وه چې ته دا کار وکړې. بای نو زه خو پیدایشي دا شی یم، خو د معاشرې په لعنت کړې وم. هسې یو تپوس ته کوم جنت ګله وایه بولا وایه چې څه دې خوښه وایه، خو یو خبره ته کومه، ته په خدای اعتبار کې چې دا نامه در باندې چا هم ایښې ده که نه، بلکل یې درته کتلي دي او دا نامه یې در باندې ایښې ده. نو دا ځان ته کتلي دي؟ ولې څه چلې ولې نه جنتي او نه دوزخي. ولې دا جنت ګل نامې خدای خبر چې در باندې څنګه ایښې ده. نو ښایسته یم که نه ښایسته یم؟ وای دا ښایسته به داسې نو لکه په بوټي کې ځوړنده توره. وی برسنډي بس چې دې کار ته د اوس لاس واچولو، بس دا کار به کوو. اوتې بوتې به نولې. هسې به راته خلک علي خاجان وایي که نه، پرېږده چې سم علي خاجان شو. پرېږده مزه وکړه مې د پوهې د خلاص کې. کار روزګار هسې نشته، نو دا خو به کوو که نه. دا له مې رابړې دی که نه، دا د سر نه تاو که او دا یو تپوس د نه بل کومه. ما وی چې هغه تانیدار نه ما رشته کتلې به که نه، د هغې دې څه چل وکړو؟ هغه خو مې داسې ځای ته لېږلې دی که نه چې نه هلته کور شته او نه جینۍ. مه خانده مړه، داسې خاندې لکه ته به یې چې کارغه مړي او مور ورته ژاړي. ځه چیزو به خپله دنده شروع کړو مړه. مخکې څنګه شیخ خدای را څه ښکاري ورته وګورئ. سړی مړېږي. جنت بیبي دا هغه تانیدار نه دی؟ بیو باسه غرقي بو. ودرېږئ پراډیانو، ما سره نو دومره لوی دوکه وکړه چې پیسې مو م رانه واخېستې. هلته مو لیکلم چې چاته نه ګورو او نه ناوې. اوس به مو خوښ شم بچو، چېرته به ځئ؟ تباه کا دنه به څنګه خلاصېږي. ګیرې مه کوه، ځان ته دعا وکړه. ګړنګنې ولې باران والې بتخې ماړه غلی شه یاره. وګوره وی ګوره چې واپس شو که نه سر خوړلې. واپس شو. هغه شکر دی چې واپس شو، ګینې خوړینولو مې درته. واپس شو خو ما نه دي ویلي، نه مې خېټه کې ګړبړ دی. تا چې نه دي ویلي نو زما خېټه کې هم ګړبړ نشته. بیا د اواز د کمې رالو دا اواز زما و. ولې ستا خېټه کې هم ګړبړ دی؟ یاده هله شابه ګورې زما عزت ته یې لاس واچولو. پرېږده د ته مه ګورې، ته له شرم نه درځي چې الک نما زنانه ته دې لاس واچولو. هله جنت بیبي ګورې بې ایجابه کوي. پرېږدمه سړیتوب زده که ګورې، قانون زمونږ د تصویر تنبل شه پکې، تنبل شه پکې. تښته دې خواړه تښته. ودرېږئ. کوم خوا به ځئ؟ واپس
کې را پاسې دی یا څوک داسې کار وکړه د چا کور ته ونه نه وځي وایم که کور ته ونه وکړه خو خدای راسي کنه تاڼې ته وځي او د بوسو سخیره نه لاس وځه شابه کنه خو دې باندې باندې کوم کور ته نه وځي کنه راځه راځه دې ورته کوم کور ته نه وعلیکم السلام بچې داسې کار دی یو دوه مجرمان رانه راوتښتېدل دې خو خو نه دي راغلي نه ډېډي دلته خو څوک نه دي راغلي خدای دې د دې بیخ وباسي چې چېرته لاړل خیر بچې زلزله ده نه ډېډي زلزله خو نشته ډېډي هغه ته وختي خبره کوله که نه د دوو مجرمانو او بچې کوم ځای دی زما په خیال د دې مالک په آخري کور کې پټ دي ځکه چې ما وختي درز واورېدو ویم ورشه ورپسې ګرفتار یې کړه نه نه زه اوس ستړی یم خو ځي به چېرته یو ځل خو به یې ګرفتار کړم که نه ډېډي ما ویل لاړ شه ورپسې ډېر خطرناک مجرمان دي بچې زه ستړی یم خدای دې بیخ وباسي ډېډي طبیعت خو ټیک دی که نه او بچې بلکل ټیک دی ها داسې کار دی که نه زه ورپسې ورځم ښه زه ډېډي تګار به زر الله شکر دی بار وځې ډېره مننه ستا ډېره مهرباني داسې کار وکړه چې یو ګوټ اوبه راباندې وڅښه زه خو ویم چې زهر در باندې وڅکمه دا ستاسو د پټېدو ځای چې تاسو دلته پټېدئ تاسو خو ما له کار کتلی خو خدای بچ کړمه خدای ستا دومره عزت وکړه چې څومره یې زمونږ عزت وکړو نه تاسو ما ته ووایئ چې تاسو یې سو مونږ دا یو بېروزګاره یو داسې کار وکړئ تاسو کښېنئ زه تاسو له اوبه راوړم او ورځم اوبه ورکوم مهرباني خدای دې عزت وکړه خدای دې عزت وکړه وعلیکم السلام دغه راشه یو دوه مجرمان خو دې نه دي کتلي یو داسې غټ غوندې دی یو داسې لرې او په سرونو یې رومالونه دي نه جی جی چې آخر دې چېرته لاړم خیر خو زه یې نه پرېږدم همدلته ورته کښېنم همدلته بیا دې اوبو سره مې ایله ټټر یخ شو اوس راته دا ووایئ چې تاسو څه جرم کړی دی ورېږه زه تابع یم لښتی غلی شه کنه غلی شه کنه خو زه ورته ویم کنه دا دې خوله ده او که څه بلا ده دا زه د څه دپاره یم داسې حساب دی که نه چې دا ستا دا پلار نه دی دا تڼېدان ده ما ته ووایي چې ما له واده وکړه دا څه وې دا دروغ دي ویم زما دې د دې لښتی په سر قسمي بهی په خپل سر قسم وخوره که نه زما سر څه لګنجې کې نو بیا نو بیا دا که نه چې د شکل نه واده کړی ښکارېدو نو ما ورسره دوکه وکړه دوکه مې ورسره ځکه وکړه چې واده کړی و نو داسې کور مې ورته وښودو داسې کور چې نه هلته کور او نه جینۍ بس بیا واپس راخته و ها اوس پوه شومه دا ورسره ډېر ښه وکړو ځان له ودونه کوي او د لور د واده ورسره ډوغم نشته دا ځکه خو مې ورسره داسې کار وکړو بهی او که نه ها نو تاسو خلکو له ودونه کوئ بلکل بلکل زمونږ کار عمده دی او په علي خادیانو مشهور یو چې ودونو کار راسره نه که نه نو بیا واده خادی کې تماشه هم کوو نو بیا معلوم یو ښه غونته رشته وګورئ که نه بلکل بلکل
ته بېغمه شه داسې رشته به درله وګورو داسې رشته به درله وګورو چې یاد به ساتي او دا ورته ویم خو دا ده که نه چې رقم به دې لګي تقریبا څومره فی الحال 1000 روپۍ به راکړي او چې رشته دې خوښه شي که نه نو بیا خیر د 4,000 به بیا راکړي بلکل دا صحیح وي دا صحیح وي دا خبره صحیح ده تاسو ما سره راځئ زه به تاسو له پیسې درکړم او بیا تاسو ځئ اصل چې پلار مې راشي ټیک ده ځه پاسېږي تلوار ته وشم مخکې شي کنه مخکې شي ګانې بس خوا کې دی په مزه تېر شو الو ولداره او زه درځم ښه یو دوه مجرمانو ته راسم پته نشته چې چېرته روک شوي دي او زه درځم داسې به وکړمه چې لاول به بازار ته لاړه شم څه سودا به وکړمه بیا به مې د ترور کره لاړه شم همداسې به وکړمه هغه بېشرمه بیا راته په لار کې ولاړ دی چې د ده نه به کله خلاصېږم زما په خبره دې سوچ وکړو دا له شرم نه درځي بېشرمه شرم خو ما له نږدې هم نه راځي نږدې واقعي چې تا کې شرم نشته که نه 20 ځل مې درته ویلي چې ما له مخې له مه راځه خو تا کې اړو حیا نشته څوک خوښه مې که نه خو زما د میلیون هم زیات بدې شي خوښه د مخې نه مې نه خوږېږم ته به زما څوک یې دا ټوله علاقه زما نه یېرېږي ټوله علاقه به ستا نه یېرېږي خو زه ستا نه یېرېږم مه یېرېږه نن به زه تا په زور کور ته بوځم او په زور به در سره واده کوم پرېږده زما لاس ګورمه چې تا ما نه څو خلاصوي مخکې شه ودرېږه دا جینۍ به درنه زه خلاصوم واوره پرېږده دا جینۍ ښه دا ګورې زما ټومکه نه ده لیدلې که یو ټومکه مې ووالې که نه نو د منګي د سر برغولی به درنه جوړ کړمه آفرین غلی شئ تاسو د کم باغ مولی یې زما په کارونو کې کار ساتئ ګوره مونږ ته وایي د کم باغ مولی یې او ځان ته نه وایي چې د کم باغ ټیپر یم تا ته جوړ دا پته نشته چې زه څوک یم خدای راستي وایي لاس راکړه لاس اورېږه مړه وایي. خدای راستي چې باسیګړې در باندې واړو لاس راکړه راوخېږه مړه داسې کې مرۍ پرېږده د سره خبرې وکړه سړیا پر ریما مې د قسمي چې داسې دې وغږوم لکه د تمبل چپ شه مړه کمکل دی یاده که تا سره مې یو پټه خبره ده زما خبره وړته ده مرۍ مې پرېږده خبره سره کوم خوا راشه سړیا خبرې ته لږ کېده خبره درته کومه یاره وایه څه دي داسې چل دی که نه مړه ته لا د خدای لیونې دا کومه جینۍ دې د لاس نه نیولې ده او دا که بوزې دا څه جینۍ ده د خدای نیکبخته داسې جینۍ به درته وښیم سمه ښاپیرۍ ده او پلار یې ښاپیرک دی ویمه سمه لیلا ده لیلا ډېره بې حیا ده او چې کله په لاره ځي که نه نو لکه د خارو قدمونه اخلي
او چې کله په لاره نه ځي نو بیا په دیوال ناست یم لکه د کارغه کاغ کاغ کوي. دا څه وې ما ته یې کور وښیه. نه که نه کور یې څه کې ویم زه در سره واده کوم. واده کله دا چې ته ماله 1000 روپۍ اډوانس کې راکړې او 4000 د واده نه پس خیر دی راکه. دا واخله 1000 روپۍ کور یې راته ښایه. دا والې 1000 روپۍ کور یې راته ښایه. د حوالدار لور ده چوپن حوالدار لاړ به شي او پلار ته به ووایې چې زه ستا د لور رشته غواړم بس. او ورته به ووایې که نه راکې که نه نو په زور به یې دنه بوځم. او پته درته شته چې څه به وایي درته به وایي چې بغیر د ډولۍ نه یې بوځه. یا لکه لښتې بیبي ګلې ته به داسې کار وکړې چې پړونې به سر نه تو کړي او ده سره به لاړه شي او کور به ورته وښیې. که د رکشې پیسې راکې نو بغیر پړونې در سره ځم. زه در سره په خپله ځم. راځه راځه جیزو راځه. پرون نه معلومېدې رانه چېرته تللی وې. پرون نه معلومېدې رانه چېرته تللی وې. دا څه دم وپې واچولو چې لاړم. داسې دم مې پې درله واچولو داسې دم مې پې درله واچولو چې ټول عمر به یاد ساتي. ډېره مهرباني. مهرباني دې ځان سره سنبال کېده. د 100 یو نوټ به راکړي څه ګپ نه دی. ما سره خو دا 100 روپۍ دي. بس 100 روپۍ هم ډېرې دي نو څه وکړو. ځه الله دې مل شه ځه شکر وباسه چې په 100 روپۍ مې ترې بچ کړي. ستړي دی که ما. وای هله برېک شه کنه خبره داسې راباندې لکه ټینکۍ چې د سی این جي نه ډکه کړي. خبره کوه چل څه دی؟ دې خوا وګوره دا مخامخ چې را روان دی که نه دا تانیدار صیب دا د هغه جینۍ پلار. یارېږه مه سړیا دې ستا نه هم زیات بزدله دی. وربشي او ورته به وې چې زه ستا لور سره واده کوم او که را دې نه کړه نو په زور به یې درنه بوځمه. او یاریږه مړی یاریږه مه بزدله دی زه به در سره تللی وم خو اصل کې زما ورسره زړه دښمني ده بیا به ستا ټول کار خراب شي. ورځه پې ورځه هله شا به زر ورشه زه الله دې مل شه نو او چې اوس در سره هر څه کېږي یا الله ته ما ته خیر را پېښ کړي. ودرېږه چل دی لکه د مریني رشته درنه غواړم او که نه یې راکې نو په زور به یې درنه بوځم. ها مرینه په زور بوځې ما نه. باسه ځان جنت کې بینه رسوه. د خدای بې خو باسه خو بس کور ورته وښیه او راځه که نه څه لښتی ده نو. پرېږده دا ولاړې ما مړه داسې منډې مه به که نه هډوکي به دې بېځایه شي. د جاپان نه به مصري زما هغه پلار درله راغواړي. دا راته ووایي چې کور دې ورته وښودو که نه. بی کور ته خو نه رسېدمه که نه. ولې هغه تانیدار مخې له راغې بیا او چې مخې له راغې نو بس ما دته وی چې ورځه پې دا یې پلار دی. نو بیا څه چلو شو؟ بس چې دی ورغې او ورته یې وی چې لور درنه غواړم او که نه راکې نو زه به یې درنه په زور بوځم. نو بیا څنګه چلو؟ نو بس د ده د خولې نه دا خبره به تلو او هغه ورته دونه خوشحاله شوې لور غواړې ویل لونه خو به درنه قربان کړم. آفرین نو بس او کو هغه بنت ورسره نه وي هغې ته چوکۍ ته لاس کړو یا الله زما دې په توبو توبوي. داسې یې وټکولو لکه خلک چې وږي ټاکوي. بس وایم ډېر ښه کار دی ورسره وکړو ډېر زبردست کار دی ورسره وکړو. پردۍ زنانه یې چیړلي د سزا وله پکار وه. راځه اوس ما سره راځه زه خو وږی یم مړه د خدای خاطر کار وختي وکړې پرېږده راځه
راتاو شه دا خو هغه شهزادګۍ را روانه ده زمونږ هم په شهزادګو سر دی یو ګوته تمبل ورته تمبل پرېږده بس ته ودرېږه که نه چې په مونږ سلام اچوي که نه بېله خبره ده چې مونږ ته د سلو لوټه غشتې وه که نه خیره خو زموږ مزدوري وه که نه ودرېږه مه ګوره ما وی دا سلام دې ما ته وکړو که ده ته سلام یې ما ته وکړو تا ته به صرف دا و چې په خیر هغې جینۍ دا زما لښتی ده د سړي نه سړی شو یاره کمال یې مو که چې هغه بدماش ګوټی مو تختولو تختولو به مې نه ټول بدن مې د روب داب نه ډک دی نو ډېر تاویږه را تاویږه خو مه که نه اډوکې د نه پرېونیځي د خدای نیکبخته بیا زه چېرته په اډوکوالو خرڅولی یم نه چم ځکه چې انساني اډوکې خو هغې اخلي نه او چې اډوکې د نه پرېوته نو غوښه به دې لکه د کب شي او کب خو خوړینې که نه نو بیا چې ما سره روانې خوړین پړین روانې نو بدې به ښکاري که نه بدې به ښکاري که نه د خندا نه دې مورزار شه دا یې ما ته وخندل دا پورې وخندل د خندا شی نی تاسو ډېره مهرباني چې د دې بدماش ګوټې نه م خلاصه کړم هر وخت یې به راته لار نیولې وه زه خو یم چې واده وکړه ایله به د غمه خلاصه شي او خلک به درپسې هسې منډې م نه وي واده څنګه وکړمه زما خو بوډا پلار دی هغه به بیا څه کوي پلار یې شته دی که نه دا دې ښه خبره وکړه او بله خبره ده چې ګراني ده خلک اوړه نشي پوره کولی ګوره اوړه څومره ګران دي نو چې ښځه وکړي بیا به د ښځې دپاره اوړه د کوم ځای نه روړي لکه ګراني ده که نه خو هسې یو خبره ته کومه مونږ دا کار هم کوو څه کار دا کار مړه دا خو ستا موروثي بیماري ده دا پرېږده هغه بل د ودونو خبره ورته کوم چې مونږ خلکو له ښې رښتې هم ګورو لکه ودونه هم خلکو ته ګورو خو هغه خلکو دپاره چې هغه ښې د کور نه که نه لکه اوړه هم په کور کې لکه وي او د چڼو دال هم په کور کې وي دا خو ډېره ښه خبره ده ما ته هم داسې یو ښه غوندې رشته وګورئ یو خو زیمه اول پوزه پاکه که نو بیا د واده خبرې کوه بس ته غم مه کوه کور دې کوم ځای دی چې بیا دې خبر کړم هغه مخامخ زما کور دی ټپوس چې په دروازه ناست نو ځان خو ورته مه یادو که نه خو بس ما ولیدې که نه داسې چل دی که نه چې تاسو به ماله 1000 روپۍ اډوانس راکوئ د رشتې کتو دپاره که نه ځکه چې رشته به م ګورو که نه او بله خبره ده چې انشاءالله تعالی که الله کړي خیر که نه او ستا کله واده وي که نه تماشه به مونږ کوو ځکه چې دا زمونږ د پلار نیکه کسب دی ټیک ده خو ما سره خو دا 500 روپۍ دي نو او که نه د نیکۍ په کار کې دادي په کار ده ته داسې کار وکړه ته رانه پیسې ماله راکړه ته داسې کار به وکړې که نه چې ته ورځه ځکه چې پردو سړو سره ډېرې خبرې کول چې کوم دی نو دا ښه خبره نه ده ځکه چې سړی ګناهګارېږي ته ځه مونږ به درله د خیره کار وکړو ځه ته ځه ته بېغمه شه ښه او بېغمه شه ښه میره نه رښتیا دا زړه خو مې غواړي که نه چې لیلا سره دې برتي کړم خو نن سبا د هغې کاروبار هم ډېر خراب شوی ته راځه بس کار وشو د خیره زه چې ځو نورې خبرې والته کوم زه جمیل څه پېژنم چې جمیل څوک دی چې ته نه پېژنې نو بیا ستا رشته مانه ولې غوښته هغه هم په زور نو اوس ما ته څه پته ده ډېډي یم دا رشته چېرته ته ولې خاتیانو خو نه ده رالېږلې زما ډېډ یم نه غواړي چې زما واده دې وشي دا څه ځان سره لګیا خو خیر ما په حوالات کې دومره ووالو چې یاد به ساتي اچھا ډېډي ما اورېدلي دي چې تاسو هم بل واده کوو خو چا نه رقم واغستو او داسې ځای درته وښودو وایي چېرته نه کور او نه ناوې دا درته چا ویلې ما ته د هر څه پته لګېدلې ده ډېډي دغه کسانو پسې خو زه ګرځم خدای دې یو ځل په ګوتو راکړي چې پوه یې کړم ښه ډېډي زه به لږه ترور کره لاړه شم ډېره مې یاده شوې ده ټیک ده بچې لاړه شه خو ډېر خیال سره اجازت دی ځه بچې ورځه وای خدایا کېنه ستړي ستومانه شو مړه بې ټیمه دا تمبل مه ډنګوه مازغه دې پرې راله وخوړم یو خو هر وخت د مرچکو په سټه ناستې خوشحاله شه بدونه راته ډېر میلاو شو او د خیره سره چې د دې رشتو دا پیسې راته میلاو شي که نه نو مالداره به شو نه هسې یو خبره کومه که نه د هلکانو رشتې به کوم ځای ګورو الله به خیر کي څوک نه څوک به میلاو شي که نه ته وګوره دا مرینه نه ده علي خادیان خو دلته ناست دي السلام علیکم وعلیکم السلام
ګوره که نه جنت بیبي څومره رانه متاثره شوې ده چې زما دیدن له دلته راغله د چیلي دیدن له هر څوک راځي هر څوک هغه دا ګوري چې دا چیلې د حلالولو دی او که نه بیم په څه مصیبت مې پیدا کړې دا تاسو چېرته ګرځئ نو رشتو پسې ګرځو که نه څه مولی ټیپرو پسې خو نه ګرځو سم رشتې ګورو او رشتې خبره کوم هغه مونږ چې یو کس درېږلی و که نه رشتې دپاره نو هغه دې خوښ شو او که نه ډېر شریف بنده و او د خرو کارخانه هم وه دا څه وې د خرو کارخانه او د خرو کارخانه دی پکې پاتې شوی و که نه نو به چې ده ته مې وکته که نه نو رایاد شو نو د خرو په کارخانه کې به مخ تیارېږي نو او نالونه وله وایي د خرو خپل تعلیمي که نه د خرونه تعلیم یافته کوي دیم پکې پاتې شوی دی خو هیڅ یې مې زده نه کوم دا شی پاتې شو بیم تاسو دا خبرې پرېږدئ هغه تاسو چې کوم سړی رالېږلی و هغه زما پلار ډېر ووالو او بې عزته هم کو دا خو عجیبه غوندې کار وشو حالانکې ما هغه ډېر ښه پوه کړی و طریقه مې ورته ښودلې وه تا سره د میلاوېدو خو بس هغه نه به هېر شوي نو سر خوړلي نه نو خو څه خیر دی ته بلکل فکر مه کوه انشاءالله تعالی که الله تعالی کړې خیر که نه بله رشته به درله وګورو ښه ده نو خبره وله څه وې خبره دا ده که نه چې ګوره مونږ چې لکه کم زلمې تا له درولیږو که نه نو په دې چل به دې مونږ پوهیو که نه چې هغه زلمې به ته څنګه کابو کې خو صفا خبره ښایي چې بیا وروستو دې را سره بیا روله جوړه کړي او دره دروز یې جوړ کړي که نه چې زه نه منم نو مخکې نه دې خبرو مه چې 500 روپۍ مونږ بېلې د دې اخلو که نه د چل ښودو نو څنګه ته څه وې ویم ټیک ته در به کم دله اول چل خو راته وښایه که نه به ټیک ده لکه صفا خبره ښایي که ته راځه دې خو راځه لکه راځه دې خو راځه ته دا څه وکړه که نه چې ته ما ته مخامخ ودرېږه ولاړ یم درته که نه مخامخ نور سره څونه مخامخ شم تا ته نه ویم تنبل پوزیا شهزادګۍ ته ویم خو وایه دلته ودرېږه دې خوا شه که نه دا لکه ته ما ته لکه ودرې لکه مثال کې طور پې ما تا ته یعنې رشته مې در ولېږلی که نه او لکه زلمې درته ولاړ دی مخامخ نو ته به څنګه به مسکی کېږي نه دا څنګه مسکی شوي ته خو داسې مسکی شوي لکه چې خارو کارغه ته مسکی شي لکه ناز او ادا سره دته وګوره زه وکوه ته شا وکوه ته دته ګوره وکوه ته ماړه داسې کې ته خو داسې مسکی کېږي لکه چې ګیدړ ته خاندي چېرته د چورګوټي بچی لیدلي او ګیدړ پې حمله کوي دا داړې دې ورته داسې چیږي کې ما ته ګوره جینۍ ما ته ګوره چې زه ته څنګه مسکی کېږم دغه چل زده کړه بس دی تم ښه نه ښکاري دا مسکی کېدل به ماړه ته پرېږده چې زه یې پوه کم که نه زه یې پوه کم دا خو سره مسکی لکه چې مسکی به زما غوندې کېږي خو خیر خپل طرف نه بس ما تا چې څنګه مسکی شوی وي که نه بس همدا ټیک دی هماغه رنګ مسکی به شي بس همدا ټیک ده خو نو طریقه ته ښیم بیا به داسې کار وکړي که نه چې لکه رښتې لکه سړی چې بیا در شي که نه نو ته به ورته مطلب لکه ګاڼه به ورته شروع کړي نو ګاڼه به مې او که نه ولې ته فلمونه نه ګورې څه پلار یې په کور کې مړ پروت وي او جینۍ هیرو سره د الوچو په باغ کې ګانې کوي زه به د الوچو په باغ کې ګاڼه کوم بی د عقل نه کار واخله که نه خیر دی که د الوچو باغ نه نو د کدوانو باغ کې به سره ګانه وکړه که نه سفرس خو نه دي رښتیا وي دیم زه د کدو یو بوټي پورې ځوړندوم دیم کدو ښکاري غلی چې ما ورته پرېږده چې زه یې په طریقه پوه کړم مړه خدایه پاکه دا تاسو دواړه څه په ګډو وډو سر یې خو یو تن مې پوه کوي که نه ودرېده تنبلي وایي یو تن مې پوه کوي یو تن پرېږده چې زه یې پوه کړم که نه ته د ما نه ښه پوهېږي پرېږده مړه دا راته ګاڼه خو درځي که نه لږه راځي بل چپکه بیا راسته که او ګډا درځي هغه هم رانه لږه راځي بس لږه به ورته زه وښیم پوره به شي یا خدایه پاکه ته بس غلی شه که نه ستا نه ما لږه زده کړې ده خو هم زه به یې پوه کړم که نه وایي یو تن دا ځکه خو د دې رشته نه کېږي ګینې که ګډا باندې په دې سندره یې ویلې شوې نو اوس به وختي به واده به هم شوی ټیک ټاک معامله و ته راته ته دلته کښېنه که نه زه ته ورځم او زه لږه دا سندره او دا ګډا چې ده دا زه یې پوه یم ته راځه ته دې خوا یو پیر به سره ما د خدای خاطر وکړه ځه
ته به ځئ زما هم په دې نری املا کې لږ برېښ دی زه به لږ ځان دمه کړم راځه ځوان اوده دی وی پاسه مړه هر ځای کې اوده څه کې پیتاوې مې اغوستو مړه داسې مې سترګې ورغلې وې هر ځای کې دې سترګې ورغلي د خدای نیکبخته همدا ته ووایه چې زما ګډا خو دې خوښه شوه ویما زما د توقعاتو نه زیات لوټ کې دي واړل ته په خدای اعتبار کې داسې ترپه کې دي ووالي داسې ترپه کې دي ووالي چې ټول غرونه دي وخوځولي ها داسې چل دی که نه جی زه به درنه اوس لاړه شم به ته ځه د خیره سره توس بېغمه شه انشاءالله تعالی که الله کړي خیر که نه نو زه به بیا رشته درولېږم که نه صحیح ده ته بېغمه شه ځه په مخه دې ښه په مخه دې ښه رښتیا ارام وکړه ښه ډېر ارام وکړه دوه درېو سندرو به نور هم ضرورت پېښېږي واو پېښېږي مونږ ته خو چې چاته د خدمت موقع را نه نو چې کېږي اوس تا سره نه جوړېږي نو زه څوک هم په زور دې ور وړاندې کړم هر سړی به سندرې ته خوشحالېږي چا به په ما دې سندره ونه کړه او په ما دې سندره ونه کړه نو چې جوړېږي در سره نه مخکې شه مړه ځه مخکې شه جنت بیبي وای څه دي ګړنګنه زما نوم جنت بیبي دی او که جنت ګل دی ما د ځان په شان ګڼي و د خدای نیکبخته خو جنت ګل وایه که نه خوله دې ماتې غوسه مه کوه که نه ګوره څومره ښایسته یې او چې غوسه شي بیا د نه یارېږم که نه ما وی ګډا مې ډېره وکړه دا ټول اډوکي مې بې ځایه شو او وږې م شومه نو چې وږې شوې نو په سترګو ړوند خونې که نه څومره ګیا ده خو ورلاندې وځه سرېږه که نه ځه ورجه زمانه زه اوس تا ته ځناور ښکارمه چې زه به ګیاګانې خورم سرېږم به نو څه کوې ما خوري وایي پیسې دې ټولې جیب کې واچوې خو سه راباندې وخوره یاره نو ولې یریږم لالا مې دی لالا ستړی مه شي په خیر لالا څنګه لالا طبیعت دې ښه دی نن داسې غوسه غوندې نه غوسه نه دی دی همداسې دی خوی همداسې دی خیر څه خو وایه که نه لالا ګینیړم بوټ راوځي بیا راته تاسو خو زه په هغه تاڼېدار ووالم نو ستا په قسمت کې بیوال لیکلي و که نه لالا دا بدل به زه ستاسو نه اخلم نو نن سبا څوک په زور رښتې غواړي د خدای نیکبخته ما هغه جینۍ لیدلې وه هغې درپسې جړل دومره یې وجړل دومره یې درپسې وجړل وایي کاش چې ما خو لږ لیدلې وې که نه ما پسې وجړل او بیا یې وخاندل وی خندل ولې چې خدای پاک د بړینګانه بچ کړم څو زه بړینګا یم خدای دې نه کړي دا بړینګا دی دواړه یو کوونکی د بکواس مو دا ما ته ووایې دا رشته زه څنګه وغواړم نو همدغه چل خو ورته ښیمه که نه ځواني مرګ شي په خبره نه پوهېږي زه چې ځو زما د سترګو توره ځه خو بریک باتی ګورې بلې که څوک دې بمپرو نه وایي ځئ راځه بچو ګوره ماته ته لکه د جینۍ پلار یې پوه شوې که نه ته چې رشته غواړې که نه د پلار نه رشته غواړې که نه نو ته به ورته داسې وې ګړینګنه دا به د جینۍ پلار ته ویمه نو څه کوې زما پلار ته بیا وې نو خو هم د جینۍ پلار ته بیا وې که نه ولې د هغې پلار ګړینګن دی نه که نه په دې ګړینګن خوشحالېږي که نه خو چې دا ورته وایي که نه ګړینګن او بس میدان ته به ټوپ کړي او په ګډا به کې چې په ګډا شي که نه مخکې سره به د خدای په فضل سره تو ګورې چې د هغې ریزلټ سره وځي نه مړه زه به ږدم او بیا به ورته لکه د سلطان راهي وې چې زه ستا د لور رشته غواړم بهادره مې او ځوانه مې ټیک ده رشته خو به راکړي که نه نو که درې نه کړي که نه زه په هغه به راباندې کړي چې
ورته پته ولګي چې بادر ځوان دی او هغه ته چې دا پته ولګي چې دا بادر ځوان دی مخې سره به درته وایي ډولۍ راوړه دا ناوي پکې بوزه خو ګورې په واده کې به دې تماشه مونږه کوو هسې نه چې بیا بل څوک راولي ځکه چې دا زمونږه کسب دی د پلار نیکه که پلار مې ونه لیدو بیا نو بیا دا کنه چې دې بولا خو درته کور ښودلی دی کنه وربچ نیغ به کور ته ورشي وربچ دی نو ورته وټکې ټکه 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 دې کې به مرینه د کور نه روځي او مرینه چې څنګه تا وګوري एकदम به ګانه شروع کړي که چېرې هغې ګانه ونه ویل نو ته به ګانه شروع کړي څه به ورته ګړینګ نظر شمه تا نظر شمه نوي او زار شمه ګړینګ نه تا نظر شمه او تا نظر شمه او تا نظر اخشنانه اخشنانه قیوم دی کنه بس لکه قیوم دی چې کار دی وشي ورځپې شابه چې څنګه تلم داسې پکې ځه هله شابه خان ته کنه داسې ورځه سړی دا مخې دې تیاره داسې کار کوو چې لږ ورکه ډنګ خوند دې کړی نه را واپس نه شي هم لیونی دی ځه زما په خیال هغه رښتې والا زلمی راغلی ورځم چې څنګه دی څوک یې زما نوم جمیل دی او زه ستا لیدل غواړم علي خادیانو راستولی یم ته ما ولیدې ته داسې کار وکړه چې ته ورځه لاره نمبر 2 کې زما انتظار کوه زه درځم ډېره ښه ده بولا سری جنت ګلي یاره چې یم نه خښته راوچته کم او دې سر لیدله راخلاصه کمه نو خوله دې ماتېږي چې جنت ګل وې ښځه وایه څه دی ده ته خو دې نېکبخته په یو خبره اډو پوهېږي نه داسې حساب دی چې زه لارې نمبر 2 لځم مرینه به هلته خامخا راځي ته به داسې کار وکړي چې ته به تانېدار ولټې او ورته به یې تانېدار صاحب نن در باندې یو نظاره ګورم نو لکه ته پې ما په حوالات کې اچې نه که نه تا په حوالات کې ځکه نه اچوي چې ته دا شی او دا شی نه هغې په حوالات کې نه بندوي ځکه چې نه ته زنانی او نه سړی نو خو چې بیا کوله او بدماشي شروع کړم په تنبل باندې څه کوم چې بې دفعې یم توبۍ پاسه که نه پاسه ځکه نه ځمه پې ځکه نه خو یو خبره مې ګورې واوروئ چې ګورې دومره بې دفعې م نه ګورې هغه پولیس والا ګورې ذاتي سیکشن جیب کې ساتي شابه ځان رسوه خدای دې بیخو باسه تا ته وګوره بدماشۍ ته وګوره که دې خلکو م بدماشي شروع کړه نو بیا خو هر څه سر وخوړو ها نو ته زما رښتې له راغلی او زه یو ځلې وړاندې م راغلی یم ستا پلار م ووالم او په حوالات کې م بند کړم ویم ته فکر مه کوه چې علي خادیان ژوندي که نه زما پلار ستا هېڅ نشي کولی خو دا راته ووایه چې ستا کار څه دی روزګار څه کې زما کار دی بدماشي کول دا څنګه کار دا خو څه ښه کار نه دی بس دا زما کاروبار دی او که راسره لا نړې که نه بیا تا ته خو پته ده چې زه بدماش یم تانیدار ماما کاکا خبره واوره یا لکه دا هغه دی چې ما سره دې فراډ کړو یم خو ستا ازار ووالم نو اوس رانه دا شی جوړ شو ته مې لږ دا ګرېوان پرېږده ضروري خبره درته کومه څنګه دې پرېږدم هغه بل مجرم څه شو هغه هم ستا ازار ووالو که نه که یقین دې نه راځي که نه نو راځه چې درته یو نظاره وښیمه بس ټیک شو ځه راځه ځه ته وایي
وی ته شریف سړی ته خو بدماشي هو ته سویسو ستا په سر باندې زما نه علي خاجانو پیسې اخیستې دي او زه به ستا سره واده کوم هغه هم په زور مخکې شه خو زما لور د لاس ونیوله دې خو ما مخکې وال ودې ته چې برابرې کړم پرېږده بدماشه پرېږده که دې څه بلا زارې ده مخکې شه پرېږده ته دې سویله مخکې شه پسونه پوځي پرېږده مخکې شه لاس پرېږده مې لاس پرېږده ته ځوان په خپله حیا دی چپ کا بڑا داسې والی خوړل داسې وال کنه چې د رښتې نه مې اوس توبه کړي خبرې ته زما غوږ کېده د داسې خلکو وال پکار دي چې جینکو ته د ځان نه بدماشان جوړ کړي خو ګورې ځان ساته که په ګوتو ورغلی که نه نو په والو به د نه د چیلې غوږ جوړ کړي موږ به دې ودرو او ته به لکه د چیلې د غوږ را پرېوځي موږ به دې ودرو او ته به لکه د چیلې د غوږ را پرېوځي یار بوله وایه جنت بیبي بس اوس دلته زما مازغه کار پرېږدي بس غوسه به کابو کړمه نو ویم هغه مخکې له هغه جینۍ نه وه راغلې هغه کور چې راته ښودلې و بابا چې په ما مینه شوې وه او بیا یې راته خندل مینه شوې نه وه در باندې خور ورته ښکارېدي ښه وایه خبره کوه مړه ما دا خبره کوله چې هغې جینۍ له چېرته رشته ګورو رشته بای نو کوم ځای به یې ګورو په کوڅو کې د هاوالو غوندې به چغې وو ځه دا زمونږ څه ژوند شو اول هم تنبلونه په کوڅو کې وال اوس به لکه د هوالو چغې به دا ستا د پلار نیکه کسب دی دا خو ته اڅم کې خو که دا چغې دې ولې نو څه دنیا نور رانیږي پاسه چې ځو د پاسه وی الله بس مخکې شه نری املا مې غرقه ده پکاري د واده دپاره نو موږ سره ډېرې ښې رشتې شته د انجینر رشته شته د پایلټ شته د ټانګې چلولو والا شته او په پیر او رحمه شه د نور څه تم څه خوب دغه کوو بس اډوکمار هر چا دپاره رشتې ګورو که څوک واده کول غواړي نو زر دې موږ سره رابطه وکړي رابطه وکړه اوس به زه یوه چغه ووامه چغه ووه خو ګوره خېټې له زور ورنه کې هم نه شرمې دا وګوره خېټه زما کم ده چې زه به له زور ورکړمه صبر وکړه یا د کورونو خلکو موږ په ډېر کم فیس کې خلکو له رشتې ګورو خیر دی که چا سره پیسې نه نو په زړو چپلو او ټیمانو باندې رشتې کوو زړو چپلو او ټیمانو سلام علیکم بخیر جوړ تکړه وعلیکم سلام ما واورېدل چې تاسو خلکو له رشتې کوئ او نو د ثواب کار دی که نه کوې چې درله رشته وګورو کار څه کې انجینر یم انجینر یې د خدای په فضل سره داسې رشته به درته وګورم داسې رشته چې بلیږي لکه د بجلۍ کور کې خو د بجلي شته که نه بس میټر واپس که دا چې ته کور ته بوځې د خیره څه نه که نه نو د بجلۍ نه به بیا خلاص دا بجلي ده دومره ښکلې ده دویم لوډ شیډینګ نه به هم خلاص شي او د بیل نه به هم خلاص شي نو ما او که نه خو خبره دا ده که نه چې زمونږ بیل به راکې څومره اډوانس کې 1000 روپۍ او د واده نه پس څلور زره تا خو اواز وکړو چې په زړو چپلو هم رشته کوو او بالکل هغه ما ویلي زه درته یو جوړه چپلې راوړمه زړې تاسو ودرېږئ نو ولاړ خو یو ستا خدای بې خو باسه نو موږ جوارو خرڅولو والم چې په زړو چپلو به رشتې ورکوو ولې
وی ولې نه د اتي سره نو سړی اواز صحیح اواز کوي صحیح اواز باندې پوهېږي که نه د پیسو خبره زموږ ټیمانو کباړیان یو بھائی نو مړه ما خو وی چې څه خویي که نه نو دا واره چپلې نه چپلې خو دې روړې خو دا به مونږ لږ اول وګورو که نه چې د ربړ دي او که د پلاستیک دي وای په چپله دې خو کومه راسه کې وای خوږ شوي خوږ شوي په دې چپلو نه کېږي په دې چپلو نه کېږي ښه که نه ولې نو وی ولې دا به د سبا ښځې لاس ته راغلي او په تا به یې راباندې کوي نو خوږېږي به نه نو داسې کار خو نه شو کولی که نه غلط کار نه شو کولی په دې چپلو نه کېږي ښه دا د فیدې خبرې وکړه تم ښه وې واو ولې دا 500 روپۍ واله ښه 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 500 دې پاتې شوې او که نه ګوره اوس دې د لارې خبره وکړه اوس به زه خو ویم ځان سره بوځو که نه راځه مونږ سره راځه چې کور درته وښیو که نه بیا به رښتې له پخپله ورشي چې ورځ دې راځه ښه وي درته دې خوا راځه راځه بند کا کنه دا تمبل مړه تمبل بند کا تا به دا چپلي لاس کې نیولي د زړې دا وغورځوه ته ودرېږه زه سره خبره کومه تا ته خو یاد دی که نه هغه کوره دا کم کور مړه هغه ښایسته جینۍ چې راته ښودلی و تا ته یاد دی نو چې ما ته یاد وی نو ما به تا نه تپوس کولو لښتی بھائی نو دونه غوسه سلک کې دونه غوسه مه کوه که نه ګوره ګرمي ښه شی نه دی ریډیټر به دې اور واخلي ما ته وګوره راځه زه لږ په خیال کې فکر او په فکر کې سوچ کوم او په سوچ کې د هغه جینۍ کور را یادروم که نه نو غوسه کېږي څه ده راځه کور کم یو دی نو کور خو ښایي که نه کم کور دی ستړي دي کوم مړه لږ صبر خوکه که نه لږ صبر خوکه که نه دا کور یې دی که نه همدا کور دی همدا دی بھائی او که نه درته مې ووایي چې بس همدا کور یې دی که نه همدا کور دی بس دی وایي چې همدا کور دی بس همدا کور وایي ځکه چې د ده لږ نظر لږ تیز غوندې دی که نه نو زه په ده په خپل هم اعتبار کوم خو بس خدای دې وکړي چې همدا کوري نو ته به داسې کار وکړې که نه ورکه چې دی پوهې کړمه که نه ته به داسې کار وکړې چې ور به شي او ور به ورته وډبې پوه شي که نه ور چې ورته وډبې د هغې د کور نه به یا خو به په خپله روځي که هغه راونه وته نو څوک خو به ترې روځي که نه چې هغه د کور نه روځي که نه نو ته به ورته چې زه رشته غواړم او زه انجینیر یم که نه ته به ورته خپل تعارف وکړې پوه شي چې ته تعارف وکړې د خیره سره که نو एकदम زما امید دی چې एकदम به تله درکړي هغه رشته به درکړي بلکل خبره دا ده که نه تا ما له 500 روپۍ راکړي او زما تا ته اوس نورې کېږي 4,000 او 500 نو بیا به دا خیر دی مونږ له بیا راکړي الله دې جنتي کړي نور مې څومره جنتي کړي مړه جنت ګل خو یم که نه به ته داسې کار وکړه ته ورشه او ور ورته وډبوه ځه ور ورته وډبوه ور وډبوه ورته ور مې ورته وډبولو بس دا دې ښه کار وکړو دا دې چل دی که نه چې اوس مونږ در سره ولاړ یو که نه بده خبره چې دلته مخکې دې ته رشته غواړې که نه نو ډېره زیاته بدې خبره ده به ته به داسې کار وکړې که الله کړي خیر یې که نه بس مونږ به دعا کوو ته هم بس دعا کوه زمونږ په سر باندې ډېرې رشتې پرتې دي که نه هسه یو رشته خو نه ده سره نشته ځه چې ځو ځه چې تو بس ودرېږه ورته ښه زه بس مونږ دا لاړو ډېرورا ور دې ولې وډبولو خیر علي څنګه یې ښه خو یې که چې درته ولاړ یم ښه نه یم ناجوړ یم خبره کوه څه دی زه لنډر یم نه ریشه انجینر یم څه شي د سیکلو پنچر یې لګوم مونږ کره سیکل نشته نو پنچر به څه ته ولګو زه پنچر لګولو ته نه یم راغلی خدای مې د پنچر سیکل نه ساتي زه خو هغه 2 کسانو راستولم څنګه رښتې ده تاسو کره د رښتې لپاره جینۍ ده ته رښتې له راغلی بې شرمه بې حیا دا رشته به څوک داسې شرمه بې حیا ما پسی زی پمکی زنو یارا اجری لبلاډی باوی وای ما پسی زی پمکی زنو یارا اجری لبلاډی لختای بس کا کنه دا تمبل دی بس کا کنه مړه د خدای نیک بخته ګوتې دي خارختېږي مړه خبره کومه نو څه خو به کو که نه په شکالې هندواڼې یاره مې چوس دې رونیسمه
او سمه دې لښتی کم نو خلک وایي چې سمه لښتی تې جوړه کا دویمه خبره دا کوم چې هغه انجینیر له به یې رشته ورکړي او که نه بهی د هغه به اوس جنجم تلی جنج دې تلی دی او که نه دی تلی خو هغه جنۍ شهزادګۍ را روانه ده بهی دا څه کوي دلته وای تاسو دلته څه کوئ او ته دلته څه کوې مونږ خو ستا کور ته د یو انجینیر رشته در ولېږله کم ځای ته دغه کور ته وای دا خو زمونږ کور نه د دې نه شاته زمونږ کور دی ویمه دا د دې سر خوړلي د لاسه دی وی نه عمده کور دی عمده کور دی خدای د بې خوبه ستا د لاسه ما قلم پوره فیس وانه غوښتو خو خیر ته خفه کېږه ما انشاءالله تعالی زه به ستا دپاره بله رشته وګورم خفه کېږه ما او څه کار یې کولو انجینیرو انجینیرو وای قسمته ما خو درته ووې که نه چې خفه کېږه ما دې نه به درله ښه رشته وګورم وای مړې کما مبارک شه ماړه مړ نه ژوندی شکر وباسه چې رشته دې وشوه دی وای مبارک شه ما نه په والو د بوسو سخې جوړ کو ته مبارک شه دا وګورې نه ټول هډوکي مې مات ګوټ دي نو ته خو انجینیر یې نو ته یې څنګه ووالي هم په دې خو وویلمه که نه چې انجینیر یم خو د سیکلو ولې ته سایکل یې جوړې څه نه پنچر یې لګوم وای تعمیرات شي د ټپوسانو د خوراک شي نو چې پنچر یې لګي هغه ته هم ته انجینیر وې نو ځکه خو یې پانچر کې که نه زه ورځه چې څومره پانچر یې در کې لګي که نه نو ځان ته ولګاو او زه ځم او چېرته د پنچریانو په کورنۍ کې درله رشته ګورم پنچري په دې پنچري خو مېړه ډېر خوب شو مړه بس نو چې پانچر یې لګي وال خو به خوري نو ښه دی چې زمونږ کور ته نه دی راغلی هلته به یې زمونږ نه هم وال خوړل اوس مونږ ته څه پته وه چې دی د پانچرو انجینیر دی ناوخته دی زه به لاړه شم ما وی لګی ساره شه که نه ښه را باندې لګي وای چې دې وخندل که نه نو کیدی شي چې اوس را باندې د رحم یو منګې اوبه راواړې ځه جینۍ ځه په مخه دې ښه زه دی خو منګی دی زه به په یو چاټۍ اوبه واړم دې غر کا تا سره دا خبرې جوړېږي ځان ته دې کتلي دي ستا او د هغې خو فرق سر خوړلی نه کېږي دواړه خویندې او ته ورته دا خبره کېږي دا دې رښتیا وي په موږ باندې مینه راس نه ده که راس وې که نه نو زه به دا شی پیدا کېدم راځه چې زه راځه نو آخر تر کله پورې به زه په دې کور کې ناست یم ګوره بچې زه درته ښه رشته ګورم که نه په دې رشته کتو خو به زه یو ورځ زړه شم بیا به مې څوک تپوس هم نه کوي بس ما چې درته څه وویل هغه به منې او که زه ستا خبره ونه منم نو بیا ټیک ده زه درله نن سبا رشته ګورم خو هغه به قبله جنتي څه دي کړینګنې ما وی که نه ته دغه وګوره دا مخامخ څوک را روان دي دا نظر مې داسې کمزوری شانتې دی که خدای مې نه خطا کوي که نه نو دا خو ماغه تانیدار دی که نه او داسې ښکاري چې مونږ پسې را روان دي وای نو څه وکړو وتښتو څه مړه هسې وتښتو مونږ دومره بزدله نه یو ټیک ده چې علي خادیان به یو خو بزدله نه یو چې ده نه به اوس تښتو دا دې ښه ووي چې ده ته هم پته ولګي چې موږ بې غیرته نه یو موږ کې هم غیرت شته خو داسې حساب دی چې صرف او صرف زه صرف د تښتېدلو یو پرېکټس غوندې کوم پوه شوې که نه صحیح ده زه به یې هم وکړم دا پرېکټس ولې یوازې او که نه په دې چلم نیسي چې بیا رانه د بوسو سخي جوړ کړې په ایمان که د دی سوی به کار مې د دی سره ودرېږه ورته مړه که دی یوازې دی نو څه چلو شو که موږ دواړه یوازې یو نو څه چلو شو زیات نه زیات وبه م وایي که نه هېڅ درته نه یم بس زما یو کار وکړئ څه کار پلاران چې څه کوي اولاد دپاره ښه کوي او اولاد د پلارانو روغتیال نه ساتي شکر دی د دې نه خو نیو خبر ځکه چې نه مور شته او نه پلار شته یو داسې رشته راته وګورئ
چې زه د هغوی د کوره ډولۍ راوړم او هغه زما د کوره ډولۍ اوسي. مطلب دا چې بدل هو وای هوښیاره تانېداره تا ته پته ده چې تا له څوک رشته نه درکوي په دې عمر کې نو دا سوچ دې وکړو. بس ټیک ده بڼه پرېږده به ټیک ده داسې کار به وکړو چې موږ له به ایډوانس راکړي ځکه چې دا کار ډېر سخت دی. څومره؟ 1000 روپۍ. کار سخت دی خو څوک وو تانېدار دی نو تانېدار سره خو داسې نه چوکولې که نه. پیسې در کومه خو کار صحیح غواړم. مې دم نشته دی نه نشم ګولا پته ما چوبرجونه چا اغستې دي نه یې بخمازیګر ګولا پته ما چوبرجونه چا اغستې دي نه وخمازیګر خدای بدبخته د خدای بدبخته مه ګډېږه مه ګډېږه ګوره په نهره خېټه کې باد جمع کېږي په شرونو به مو شرمې کښېنه مړه د خدای نیکبخته تمبل د له خدای لاس کې درکړی دی بیړي دې زمونږ چبه که بیړي تا د لاسه به زه یو کسب هم ونه کړم یو کسب نو څه کې په روډونو باندې به دا کسب کې دې نه چېرته لاړ شو چېرته په بلخانه کې کښېنه به ډټنګ ډټنګ پرېږده مړه د بالخانې وخت زمونږ شته دې دونه کرایه لکه څوک شته چې ما پاسوي جنت ګلې انجن یې والی دی په برېک یې خپه مېښې ده خو بیا هم باتی نه بلیږي نه که نه داسې چل کوئ بابا پاسېدی نه شي راځه راځه چې پایسو یار راځه ما به څوک پاسوي پاسه مړه ورک شه پاسه راځه ګیر لګوي خو ګیر یې نه لګي کله چې راته سلیپ ښکاري وای که زه پاسېدی شوې نو ما به تاسو نه امداد غوښتو دی به خیر کي بابا دی به خیر لاس ورکړو نری امداد یې راله ماته که پاسه دی خو لکه د چرګې په ښکرۍ کې کېناستو دې مکمل بور کول غواړي ده سره څه چل وکړو دا بابا داسې کار وکړه بابا چې واده وکړي که نه نو انشاءالله تعالی ځوان به شي ولې درک درکې لګي څه د 20 کالو یو جینۍ ده هغې له رشته ګورو وکې مې دم نشته دی نه نشم ګولا پته ما چوبرجونه چا اغستې دي نه یې بخمازیګر ګولا پته ما چوبرجونه چا اغستې دي نه وخمازیګر خدای بدبخته د خدای بدبخته مه ګډېږه مه ګډېږه ګوره په نهره خېټه کې باد جمع کېږي په شرونو به مو شرمې کښېنه مړه د خدای نیکبخته تمبل د له خدای لاس کې درکړی دی بیړي دې زمونږ چبه که بیړي تا د لاسه به زه یو کسب هم ونه کړم یو کسب نو څه کې په روډونو باندې به دا کسب کې دې نه چېرته لاړ شو چېرته په بلخانه کې کښېنه به ډټنګ ډټنګ پرېږده مړه د بالخانې وخت زمونږ شته دې دونه کرایه لکه څوک شته چې ما پاسوي جنت ګلې انجن یې والی دی په برېک یې خپه مېښې ده خو بیا هم باتی نه بلیږي نه که نه داسې چل کوئ بابا پاسېدی نه شي راځه راځه چې پایسو یار راځه ما به څوک پاسوي پاسه مړه ورک شه پاسه راځه ګیر لګوي خو ګیر یې نه لګي کله چې راته سلیپ ښکاري وای که زه پاسېدی شوې نو ما به تاسو نه امداد غوښتو
دی بخیر کی بابا دی بخیر کی لاس واتو نرم یادې راله ماته که باسه لکه د چرګې په ښکرای کې کېناستو دې مکمل بور کول غواړي د سره څه چلو کو دا بابا داسې کار وکړه بابا چې واده وکړي که نه نو انشاءالله تعالی ځوان به شي دغه درک درکې لګي څه د شلو کالو یو جینۍ ده هغې له رشته ګورو وای زه خو چې د جینۍ باب لیدو نو کرک پکې را پیدا شو څنګه په دې دوو ټانټو ودرېدو دا راته ووایه چې جینۍ ښایسته ده ښایسته که ښایسته سم د ګلاب ګل دی ونه د چیناره ټیکې باور باله او ما لیدلې زارې او پټ پټې خاندره بابا جانا داسې چل دی چې دغه جینۍ پلار یو شرط یې دی څه شرط او شرط یې دا یې دی که نه چې زما د کوره څوک هم ډولۍ وړي که نه نو د هغه د کور نه به زه ډولۍ راوړم نو د عدل بدل واده کوي او. د عدل بدل غواړم چې واده وکړم حتم د عدل بدل واده کول غواړي نو بیا خو دا بس وشوه خبره ختمه وشوه داسې چل دی راځه چې تاسو د هغه د جینۍ هغه پلار سره میلاو کړم نو بس راځئ راپسې بابا بابا کودک خو دې باده که نه دا به د چا هغه پلار راټینګ کړي وای دا باده داسې شی دی ښه سمه کې جاوه ده ښه دی چې مخې له راغې ګینې ما په تمبل پتري وال در پسې درتلمه دا څوک دی دا د سخر دی که نه بوډا زلمې څه دي ډېر ټوخېږه مه که نه دی ستا سخر دی او ته د ده سخر او دی ستا زوم دی او ته د ده زومې مارچه شوی په خیر علي درته مې ووایې که نه چې ټوخېږه مه که نه سله د کفن پیسې په مونږ راړې وای چپ کا کنه څه دي ولې بولا بولا په تماچو برجونه چا اغستی دینه وخت مازدیګر دی دی پوهېږه چې یو بل خوښ کي یو بل ښه خوښ کوي هسې نه چې بیا وروستو مونږ بدناموئ او که نه ګورې بیا به پیشکي نه واپس کېږي بس زما خوښه ده خو زه به جینۍ ګورم او زه به هم جینۍ ګورم مونږ ته منظوره ده خو چې تاسو ته منظوره یي مونږ ته منظوره ده جنت یې ګورې بوډا ته فیس پاتې شو نو لا خو مذاکرات روان دي که نه خبرې خو لا نه دي ختمې که نه لږ صبر خو که بې صبره داسې چل دی بوډا بابا چې ته به لاره نمبر 2 ته راشې چې هلته لیدلو کوي او زه به د تاڼېدار کور ته لاړ شم چې برینې سره خبره وکړم دا کوتک وربوږه دا کوتک واله دا راته ووایي چې تاسو څنګه پېښه وکړه داسې چل دی که نه چې پلار دې را سره ملو شوی و نو پلار دې راته وایي چې ما دپاره رشته وګوره خو چې د بدل وي نو ما درله رشته کتلې ده هلک څنګه دی بس لږ رینګ پیس غواړي نور د انجنو نه بلکل A1 دی زه به ورسره څنګه لیدلو کوم نو بس د هغې بندوبست ما کړی دی ځکه خو درله راغلو دواړه او که نه او ګورې تم ښه سرسڼي وکړه ګورې هلک نه دی سم امیتاب بچن دی بس صرف لږ وبلینګ کوي خو زه خیر دا به الله ټیک ټاک کي وی بیا خو زه ډېره خوش قسمته یم او انشاءالله ډېر زر به د جنازې اعلان وشي څه زما مطلب دا دی که نه چې د ډولۍ به ډېر زر اعلان وکړي نو به ته ځان تیار کړه د خیر لاره نمبر 2 له به ځان ورسېږي ډېره ښه ده زه چې ځه ځئ د خیر ځه وی دا خو شهزادګۍ ده بولا بولا په تماچو برجونه چا اغستی دینه وخت مازدیګر هغه باس کا کنه یاره سړیه زه درته دا خبره کوم چې دې جینۍ دپاره مونږ تر اوسه پورې چېرته ښه رشته ونه کته څنګه یې مونږ ډېر افسوس کوو چې تر اوسه پورې مونږ ستا دپاره رشته ونه کته نه زما رشته زما پلار وکړه دا زمونږ دعاګانې وي تا سره تاسو په خدای باندې اعتبار کوئ که نه
چې 5 وخته منځونو نه پس به مې دا دعا غوښته چې پروردګاره ښه رشته وله ورکړي. حالانکه د لمونځ نه ورځي او نه یې چېرته کړی دی خو بیا مې دعا قبوله شوه. اوس خدای خبر چې زلمی به څنګه وي. ته غم مه کوه ښه دا معلومات به درله مونږ وکړو. خو اوس مونږ لږ ځو زمونږ ضروري کار دی که نه یوه رشته ده هلک او جینۍ نه د خپلو کې به لیدل کوي که نه خو الله دې وکړي چې یو بل یې خوښ. آمین آمین ثم آمین. زه چې کارم دی نو بیا هم نه ایساروم په مخه مخه. ځه چې ځو لکه ځه راځه جنتې. بولا پته ماچو برجونه چا اغستی دینا وخت مازدیګر دی. خو ګوره امریش پورې ځان را رسولی دی دم وخت نه تېرېدو. لیدلی مې دی لیدلی. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام و په خیر راغی را رسېدی. راورسېدو. ته څنګه یې امریش پورې صاحب؟ بس والله ښه یم. وایم ښه په وخت دې ځان را رسولی دی. اوهو یو کار دنه پاتې دی که نه دا ټانګه دې نه ده رنګ کړې. والله رانه هېر شوي وو. همداسې ښه دی جنتي جینۍ ته به وایو چې ځوانۍ سپین کړي دي لای وخت مازدیګر دی. خلک به راشي خلک اوس ډېر لارې نمبر 2 ته باریني خلک څله راولي د خدای نیکبخته ډنګ ته خو بیا دا خلک د ټینګې نه دي ځان رسوي که نه یې ډنګ ور وختې که نه ته خدای بدبخته. نه ما به جینۍ رانغه راځي حوصله کو حوصله. دا راته سندره خو درځي که نه؟ نه په والله نه راځي. زه خیر دی سندره به زه ستا په ځای ورته ووایم ورته به وایم چې هغه شرمېږي کچه ځواني ده که نه. داسې کار لی پخپو کې دم شته وخت مازدیګر دی. دا دی زم ورځمه. ورځه تپریو نه ځي ونه غورځېږي به جینۍ ناوخته کو. وای او که نه چېرته مو نه شرموي هسې نه را نه شي په شرمونو به وشرمېږو. دا ده که نه. السلام علیکم علي خادیانو. وعلیکم السلام. په خیر راغی. ولې هغه زلمی نه دی راغلی؟ نه راغلی دی خو شرمېږي که نه نو ما ورته چې څنګه جینۍ راشي که نه نو ته به ورته سندره شروع کړي نو ما ته وایي نه زه شرمېږم زه ورته سندره نه شم ویلی که نه نو ما ورته زه خیر دی ستا په ځای به ورته زه سندره ووایم. نو آخر تر کومې پورې به شرمېږي؟ تر څو چې پکې شرم وي انشاءالله ډېر زر به د شرم نه خلاص شي. دا دغه دی که نه د سندرې نه پس به دې ورسره ملاقات وکړم هسې نه سندرې نه وړاندې چېرته بېهوشه نه شي. ولې ډېر ښایسته دی څوک. بس مرګ ته نږدې دی انشاءالله ستا د ملاقات نه پس به له زر تر زره د قبر بندوبست وکړو. دا څه وي؟ دا وایي که نه چې چېرته د نظر یې نه کړي چېرته مړ نه شي داسې کار دی. ته بس نورې خبرې پرېږده داسې کار دی راځه چې سندره ووایو که نه زه درته سندره ووایم یا راته ته سندره ووایې ته راځه که نه بیا به راشو نو بیا به دې ورسره ملاقات وکړم. ته راځه ته راځه. ښځه نو زه به لږ زلمي ته تمبل ووایم. بی ګوره ځوانه دا کار به زده کول غواړي که نه ګوره شکر وباسه چې ما سره دا ملګری دی که نه دی په دې سندرو مندرو پوهېږي نو دا کار به خراب شوی و. زه اوس ځان تیار که چې څه خو یې زده کړي که نه مړه ځه اینچه پینچه چپیچه اینچه پینچه چپیچه اینچه پینچه چپیچه اینچه پینچه بیک پاپی پاک پاپی پاک بیک پاپی پاک. راځه وای شکر دی په ښایستې نه ما سره جوړېږي زنګولی د تا نه کم نیمه. دا څوک دی؟ دا ستا زلمی دی که نه وګوره څومره ښکلی دی په ښکلا کې د پیري نه نمبر وړی دی. بی داسې کچه ځواني خو دې الله پاک د هر چا نصیب کړي. امین وایم ډېر ښکلی دی خو
بیا څه تا ته داسې ښکاري ام زما پلار یې لږ دا ډېرې خوښو دا بوډا ام دې خو مري نه که نه نو ګوره نو ته ماته ده ووایه که نه د بدل واده خو وي هم داسې که نه نه ستا پلار له به څوک رشته ورکړي هغه پلار دې خپل کتلی دی ام زه به ځان ووژنم وړه دې کیجاوي سره به واده هېڅکله ونه کوم همداري لاړم خبره ته کیجاوي سره یې ته ورسره مه کوه کیجاوه به سره واده وکړي که نه راځه او ځه ټیک دی ښه دا باندې دا خو لاړه نه دا لاړه که نه ویلي چې وی بس ټیک ده ډېر زیات یې خوښ شوي بې اندازې خوښ شي که نه نو اوس داسې چل دی که نه چې ته کور ته ځه نو زه بیا هغه تانیدار صاحب یا داسې کار وکړه ته داسې نه چې کړې چې هغه خپله لور راولې زه موږ تانیدار پسې ورشو او ته خپل لور راوله نو هغه تانیدار سره به میله وکړو که نه دا دل بدل کیسه ده که نه مالې یو بل خوښول خو پکار دي که نه ستا خوښه شوه د هغې هم خوښ شي نو بیا پکار دی چې هغه د هغې ته نه چې هغه خوښ شي د هغې هغه خوښ شي که نه پوه شي زه به ته ځان رسوه لای چې دیکه در کورسل دا ده که ځه د خیر ځه د خیر ځه دا څنګه چلو شو دا جینۍ خو ما ته خفه ښکارېده جینۍ چې انکار وکړو بس اوس چل به کوو ګینې د فیس ته ځه راځه دې خوا پوره فیس زمونږ قسمت کې نشته خیر بشي الله به خیر کی عجیبه خبره کوي جنتي 4,000 روپۍ فیس هم غر کېږي بولا بیبي بولا په تماچو برجونه چا اغستی دي نه وخما زیګر دې څه چل وکړه دویم چل درته کومه که د هغه د چل دا دی چې تانیدار را روان دی وای غرقه دې السلام علیکم وعلیکم السلام مشي په خیر علي څنګه چل دی څنګه چل دی خو ملاقات ته لکو که نه بوډا مې کور ته لېږلی دی جینۍ راولي نو بیا ځو څنګه ځو ګوره دا څه دی ځان نه د پوما تمبل جوړ کړی لږ ایغ نیغ شه تاسو دا خبرې پرېږدئ راځئ چې خپل ځای ته لاړ شو بیا به نورې خبرې هلته کوو راسئ وړاندې شه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره رڼکه مه کنه پرېونځي په دې بل ته دې خیال دی دم پوزې ته رومال نیولی دی نور تمبل دی بس غلی شه مړه دغه دی د بوډا زلمیه زه د ده خو مې انجن سټارټ شو قیمت تر هغې پورې مه مره تر څو پورې چې موږ له فیس نه یې راکړې چې فیس راکړې که بیا مریم نو بیا خیر دی نه نو ډولی به کله روړم دا انجن دی بند کا نو زر به درله راوړو که خیري ځکه نو ناوې ته اواز که چې یو بل ووینو خوښه مې ده یا جنې راشه وی ولې ته د دې بوډا لورې څه او دا مې پلار دی دا زلمی م راوستی دی لږ ورته ښه وګوره د پوزې نه روماله خوښه او ښه معاینه یې وکړه دا زما زلمی دی بالکل ماډل 2008 دی تا ایله بیله زه دله ورکړم دا خو بوډا دی ته کنه بچې بس تا بم کوره باد شي او زما بم کوره باد شي کنه خو دا زما ناقبول دی خدا زما حکم دی ګبراویږه الله به خیر کی خیر دی موږ به جاپان ته واستو ریکنډیشن به کړو درله که د دې یو سترګه جاړي او بله نو ډولی کې به ورته کښېنې نو مبارک شئ چې پلار یې مني نو بیا څه غم او بس زمونږ هم کارو شو د واده فیس بیل او د تماشې بیل راځه تانیداره چې ځو ځئ چې ځو راځئ یا الله دا څنګه پلار دی چې د خپل کور
کور آبادولو دپاره ما په اور کې سیزي سری مدینه لا تپوس هم کوې چې څه دي نه ډېرې ته ماته دا ووایه چې کوم بوډا راته ما ورکې هغه خو په لاره سم تللی نه شي په دې که غورځېږي خپې په قبر کې ځوړندې دي او ته وله بیا هم ما ورکې هغه زما جوګه دی دا د قسمت خبرې دي او بیا جوړې په اسمانونو جوړېږي نو بیا ته هم آسماني جوړې ته پرېږده هغه بوډا زما ناقبول دی ستا قبول لکه ناقبول خو زما قبول دی ځکه چې ته د هغه د کوره په بدل کې ناوې راولې هغه تا ته واده ته څنګه غاړه کېښوده ته ورشه او د هغې نه تپوس وکړه ما ته پته ده چې هغه غریبه به هم زما غونته مجبورې مجبوره نه د پلار حکم مني خو زه ستا دا حکم هېڅکله نشم منلی دا به منې نه منم دا خو به ستا پلار هم مني که ستا په قسمت کې وي نو ډولۍ به دیوبند ته ځي او که نه وي نو بیا به ګورو ډیډي دا ستا اخري فیصله ده او دا زما اخري فیصله ده داسې خپل غرض په مخه کړی دی په ځان نه دی بی بولا پتماچو برجونا چا اغسطی دینای وقت مازیگر دے اسی جنت بی بی و خبره میکولا یم شکر دی چې تالم خبرې درځي ته خو چې پیدا شوې که نه تا خواړو خبرې نه دي کړي وایه مړه اسی ما وی کانا چی ناجیزه ده نو دا لکه تا بغیر ګډام چرته خبره کړې ده خو چې ګډا دې پکې نه کړي که نه نو آرام نه درځي خبره کو که نه کوکو نو زه به څه خبره وکړم چې ته داسې غوسه کېږي وخت مازدیګر دی او خدای چې زه دا شی پیدا کړی یم نو زه څه وکړمه ښه وایه ګرینګنې بیبي څه ناجایزه ده نه غوسه کېږم ځه دا چې دا دواړه جینکۍ دغه دواړو بوډاګانو ته بدېږي نو دا اوس د قسمت خبره ده نو خو ما اورېدلي دي چې قسمت کته کړی خر دی اوسه پورې خو ما په تا کته نه ده لیدلي بی جنتې اوس زه تا ته خر ښکارمه وخت مازدیګر دی نو تا تر اوسه پورې عینکې کتلي نه دي که نه یار بس تا په مخ کې زه ځان ته ګورم چې څنګه ته یې بس داسې به زه یم ګوره بولا بولا په تماچو برجونه چا اغوستي دي وخت مازدیګر دی مازدیګر نه دی غرمه د میرات شي زمونږ دې سره هیڅ کار نشته چې بوډاګانو ته ودیږي زمونږ فیسونو سره کار دی ځکه چې د بجلی بل به داخلول غواړي د سوی ګیس بل به داخلول غواړي اوړه به کور ته روړل غواړي په دې پوهېږي او که نه او په ایماندا خو دې ښه وي وخت مازدیګر دی خو هسې ما دا سوچ کولو که نه چې دا بعضې خلک په موږ باندې دا رشتې ولې کوي ځکه چې په هغې کې غلا وي او هغې غلا زمونږ په ذریعه هواروي پوه شوي او که نه فی لکه څنګه چې په دې دواړو بوډاګانو کې غلا وه او په ایمان چې دا خبره دې صحیح وکړه مازدیګر دی ولېږه چې تمبل ته لاس کوه مازدیګر دی نارې وځئ بدلیلې بس که مونږ دې هم ځان سره برباد کړو ځه زه چې ځو راځم لا مونږ تمبل ګرم کړی دی چې تا بس بیا راځه بریک مړه خدای دې راکاږي بیخ ته ځکه خو دې تمبل بریک وباسي. باندې کار نه کوي که نه بې وخته بیا وایي ته ما ونه پېژندې ته څوک یې زه ستا مېرنۍ مور کېږم ها زه اوس پوه شوم دغسې خو زه هم ستا مېرنۍ مور کېږم ویم ډېر په مصیبت مې ستا کور پیدا کو وایه ویم دا پلار دې منې که چې ما سره واده نه کوي زما ژوند دې نه تباه کوي او ته دې هم خپل پلار پوه که دغسې حال زما هم دی زما پلار ډېر خودغرضه دی دغسې زما پلار هم دی زه خو په ډېرو امیدونو تاله راغلی یم یم یو کار نه کوو وایه څه کار زه خو ویم راځه چې دواړه غلي خادیانو له لاړ شو مینت په ورته وکړو چې دا هر څه ختم کړي ته لاړه شه ورته خپله هم ووایه او زما هم زه سله ورځم ټیک شوه که په داسې ونه شوه نو بیا دواړو سره لیدل کوو خوښه مې ده ښه زه بس ټیک ته زه درنه ځم په مخه دې ښه پتماچو برجونه چا اغستی دینه وخت مازدیګر دی مازدیګر دی او که ماسپښین دی او که ماښام دی خبره مې واوره بر کلي کې سرکلی دی زه یم هلته ځو څه خو به مړه پیدا کړو
په ایمان ښه دې ووي زما هم دا هډوکي لږ خارښتېږي لږه خوله به رانوځي یو خو په تا کې هر وخت یې خوله جمعي د خدای نېکبخته سم سمندر دی سمندر څه چیزو او دا خو هلکه دا خو مرینه ده مرینه چېرته روانه ده د خیره سره زما خیال دی جوړ خادي جوړه شوه ویم دا واده به چرې مو نشي دا څه کې د خدای نیکبختې ګناهګارې کې توبه وباسه دومره ښکلې او ښایسته د واده زلمی خدای درکړی دی او ته ترې انکار کوې د سلو کالو ماشوم بچی دی لا خو یې د پیو غاښونه هم نه دي غورځولي ویم هر څه چې دي که نه خو دا واده به هېڅکله مو نشي او وای جنتي وادي ورېده سونه کمه کړه ده خلک د داسې بزرګانو نه دعاګانې اخلي او دې پرېږدي دا ولې نه ته ماته دا ووایه چې دغه ګزني زما قابل دی نو که ستا قابل نه دی نو ته خو یې قابل یې که نه نو ته خدای نیکبخت دی چې ته ورته ګورم که نه نو سیر وینه به یې د ورځې زیاتېږي یم زه تاسو دواړو ته مینت کومه چې ما دغه کجاوې نه خلاصه کوي هسې خبره خو دې ځای نیسي خو داسې سیټینګ به بیا موږ دپاره ډېر مشکل شي د بدل رشتهو بیا موږ چېرته ګورو یعنې که نه یم چې هر چېرته تاسو راله وګورئ چې څومره پیسې لګي زه به درله درکمه زه بس ټیک ده ټیک ده ته داسې کار وکړې 1000 روپۍ موږ له راکړه که نه که رشته پیدا نه شوه نو بیا به یې درته موږ واپس کړو او دا خبره یې صحیح وکړه داسې چل دی که نه چې هغه بوډا ته به زه ستا ډېر بد وویم کیدی شي چې زړه یې درنه تور شي یم ستاسو به ډېره ډېره مهرباني په کومه بلا چې تاسو وړولې یم دې بلا نه به هم تاسو خلاصولی شئ بس خفه کېږه مه که نه الله به خیر کړي ښه خیر به شي ځه ته داسې کار وکړه که نه چې ته به ما له 1000 روپۍ راکړې خو لږ زر به یې راکړي زر به یې راکړي خدای به خیر کړي بس الله به خیر کړي الله به خیر کړي ځه ته ورځه زه به ځه ځه د مخې دې رڼا شه زه د مخې دې رڼا شه الله به خیر کړي تاسې وي ما دا ویل که نه چې یو کار نه کوم نو دا نه کم کار پاتې دی چې دا کار هم پکې لا شته ووایه کم کار ما وی که داسې کار کوو که نه دې بوډا ته لږ د سرو مرچکو لږ لوګې نه کوو کیدی شي بلې دنیا ته لاړ شي بوډا په تماچو برجونه چا اغوستي دینه پخمازیګر دی بیا راځه وای زرکي ته خو داسې راخلاصې لکه چې تنظرې در پسې زه هم تاسو پسې ګرځېدم ولې خیر خدای که نه ای زما دا واده پسې چل کینسل کوي که نه ښه دې له خو مرینه هم راغلې وه دا په تاسو څه چلو شو ته خدای نیکبخت و جنکۍ خو ودونو له خوشحالېږي نکریزې پورې کوي او تاسو د ودونو نه تښتئ نو د قیامت نښې دي نو یا الله توبه مې دي ای چې څومره رقم غواړئ نو در کومه بیا لکه یو کار نه کوو هغه بدماش به ولټوو که نه هغه له به لږ رقم به ورکړو هغه بدماش له که نه نو بس پلار به درله مړ کړي نو هغه بدماش به بیا ما سره واده کوي او زما نه دی خوښه نو بدماش ستا نه دی خوښه تانېدار ستا نه دی خوښه دا لښتی ستا نه ده خوښه نو آخر ستا څوک خوښ دي نه نه که نه دی خو زما خوښ دی دا څه ګړینګن دی خوښ د هر وخت پوزه بهیږي هر وخت یې په پوزه پاکولو به ستړي شي نو رښتیا وایي که چې ستا په رنګړینګن سره ګرځم نو دغسې خو به کېږم که نه او بله دا چې زه په خپله بېبېګوله یم نو چې دوه بېبېګانې په یو کور کې شي نو بیا به دا اخر کېږي بس نو د هغه بدماش نه خو به مې خلاصه کېږي که نه او چې ستا پلار مړ کړي ته پرې راپورټ وکړه هغه به جیل ته لاړ شي او ته بیا د خپلې خوښې واده وکړه او دا خبره مې خوښه شوه ته د هغه بدماش سره خبره وکړه ښه نو بیا رقم خو راکړه که نه دا واخله یا بیبي نن سبا خو څوک په 1500 روپۍ باندې منګک نه وژني او دا ستا پلار دی دا به د چا هغه پلار ووژني ځان پوه که ای چې مړ شي نو هر څه به یې ماته پاتې شي بیا چې څومره پیسې غواړي نو در به کم آفرین د مخې رڼا زه چې بدماش ولټوم راځه زه علي خاجیانو نه قاتلان شو
ځان سره دې مرضي کړمه موږ دې په باره اخته کړو وای ایله مې هډوکي سپک شو بند که سړیا لکه زمری خدا دې ناست دی السلام علیکم ګزار ونه کېږي تاسو لمجي خبرې نه دله راغلي جي تاسو را خبره کول غواړم جي راځئ راځئ کېنئ مهرباني کېنئ جي تاسو کېنئ جي څنګه حال جي طبیعت هم ښه دی جي خیر خیریت دی جي ټیک ټاک یې جي د خیره واده خو به م کړی کم دی چې چېرته زم وال خورم نو دا وال خوړل هم ګوره د هر چا په قسمت کې خوري که نه خو چې بې غیرت یې نو وال خوري که نه څه دې وایي زرکه نه ده زرکه زه ورته نو زه ورته خبره کوم که نه دا خوشخبري ورته زه اوروم که نه ته غلی شه که نه داسې حساب دی چې زرکه نه ده هغې ما ته ویل که نه چې ته هغه ته ووایه چې زما ډېر زیات خوښ دی خو واده به ورسره هله کوم چې زما یو شرط دی چې هغه پوره کړي څه شرط هغه وایي چې زه ورسره واده کوم خو پلار مې نه پرېږدي نو وایي که دا پلار یې راله مړ کړو که نه او تخته تمبه شو که نه نو بیا ورسره واده کوم دا خو معمولي خبره ده مړه نو چې معمولي خبره ده نو نن شپې پې ورځه مونږ به ورله قبر وکړو نو ته به ټیک ده او زه خو کوداله نشم والی ماله به یو بوجې دانې راوړې زه به ورپسې د دانو ختم وکړم غلی شه یا الله تم جنت نصیب کړي چې داسې کارونه کوو آمین پاسو جي خو ما وی اوس به موږ لاړ شو د هغه بوډا اخري دیدار به وکړو که نه هېڅ پته اوس نه لګي که نه ځه چې ځو السلام علیکم السلام علیکم خدای اوس ټوخې ودرې پروردګاره ویم لږ زیات مه ټوخېږه که نه د بیې غاښونه دي پرېوبځي دنه ښه نو څنګه راغلي زما خیال دی د واده نیټې له راغلي واده خو به دیاله کېږي چې ژوندی پاتې شي ولې مرم څه خدای پاکه مري او که پاتې کېږي غوږ کې درته پټه خبره کوم غوږ دې ساته ګورې وږې دی غوږ د نلوار تیر نه کي دا ځکه بې غوږونو ګرځي غوږ راډې پټه دي هسته وې اشنا مې نه اشنا مې که نه ځکه خو مې خبر کې که نه زه ورسره راکړه یو د 500 نوټ ضرور به درکوم ضرور دا خواتې خبر دې کومه که نه نو خبرون به دې نه د خیره سره راکړه د خیره بوله سم معامله ده سم اوس چانټي ده بس همدغلته کښېنه که مزه یې درکړي وخت مازدیګر دی ښه وایه ویم پړوبي ځل مې د ثواب کار وکړو او د زلمي نه مې پیسې مو اخیستې دې راتلونکي جومات ته به سنې ډډم پوه شوه که نه خدای ته وګوره ډیډي داسې مه کوه هغه خو اوس هم د مرګ په خوله کې پروت دی سبا به کونډې مه بیا به مې څوک یم نه چې مړ شي لا دې فایده ده ټول جایداد به درته پاتې شي په جایداد څه شړم غورځومه په داسې جایداد به زه څه وکړمه چې باقي ټول ژوند مې په تنهایۍ کې تېرېږي بس بس مازدیګر راله مه خرابو په ارام کښېنه خدایا زه په مصیبت واوړېدم که مور مې ژوندۍ وه د دې پلار به ولې ما سره داسې کول د دې بوډا نه خو هغه علي خادی ښه دی ورځمه هغه علي خادي سره خبره کوم چې تا سره واده کوم جنت ګله څه مدینه زه تاله یو خبرې له راغلی وم
وایه کنه هم په خدای بشي او پتا بشي هم کو په هر طریقې کنه مر دغه بوډا نه خلاصه کا ولې زه تا سره واده کول غواړم هغه بوډا زما جوګه نه دی دا څه ویلګې مړې زه رښتیا وایم ټوکې مه کوه د خدای نیکبخت علي خادیانو سره څوک ودونه کوي او زه در سره واده کوم زو او زو زدی ظلمیا دا زما زنانه سره څنګه ګرځې اول به داولم او بیا به تاولم څو د شپې 11 بجې به مې پلار ودی بس ته راشه او مړې که زه به ترې خلاصه شم ټیک ده سبا به ستا د پلار د جنازې اعلان کوم د جنازې Antoni ma del tema. ما لك سبا جنازه بولا چې هغه بوډا به مړ کړی او که هغه بدماش خبر نیمه اخبار به واپس قتل غواړي نو علي خادیانو وی تا نه قربان تا نه لوګې تا نه زار دا رنګ دې ولې زیړ دی خیر خدای کنه او خیر دی دې ټوله زما نکاح ده خو تماشه به ضرور کوئ بهې زمونږ کار نور سره داړېداریا ها زه ورځم بوډا له چې نیټه دې واخلم روانې کما زه په خپله نیټې نه در روان وم تکلیف مه کوه بوډا خو ژوندی دی شکر دی ژوندی مرګ له مې یو بدماش راغلی و خو الته مې هغه بېهوشه کو او پولیس ته مې حواله کو بهې ډېر چروت کې لکه چې انجن دې بور کړی دی خو لږ لږ مسینګ کې هغه مصري له لږ دوباره ورشه ډېر وران یې ښه کاش چې په شوبه کې مې سپیر پاټ میلاوی دی یا د کاس سرطان یې دا ده داسې چل دی چې د اتوار په ورځ به د غرمې زمانې کوي او د مازدیګر به ستا نکاوي څنګه دې خوښه ده ډېره مې خوښه ده سپرنګي سخره یا الله تاسو موږ نه څه ګناه شوې ده چې د نیکونو په عمر سړو ته غږېږو هغه د پلار مې راغو زه ډېره شرمېږم چې د پلار په مخ کې دلته کېناستې ځکه چې ستا اوس نکاح ده او زما مازدیګر نکاح ده زه به دې کمرې کې کښېنم ورځه
السلام عليكم لما احتاج شميكي أنا نكاح علي السلام علیکم وعليكم السلام زلمی خزان رسولی ده خیر سره اصلا خوشحال دی خوشحاله به شما چې تاسو ورته تماشا وکړئ تماشې ډېرې دې لا پر راغلی بس دا خدای ورکړه دا زبردسته جوړه ده هسې لکه موږ مولانا مشره دا خو خیر دی قبوله ده مشره جبت دست کا مونږ ته انعام راکړه بزرگواره تا تا وای وای الله ډوبه شوما وای د خو ساه ورکا الله مرچو الله پلار دې مرچو الله پلار دې مرچو دا د خوشحالۍ نه مرچو فیس خو راکړو که نه لږ خوار زه یېرېږم تا سره ته فیس خام دی مرچو یا څه چې د خدای رضا یې ما کېږي هسې لورو جوړوله لکه چې برداشت دی نو د خدای نیکبخته نو واده ته دې غاړه ولې خوا وای جنت بیبي د غریب تر پالنګ ارمان پوره شو باقي لاړو د خالق حقیقي سره جامې لاو شو د هزار ګونه زما او ستا په غاړه ده زما او ستا په غاړه ولې ده دا هغه جینۍ هزارو مالو وای زار ته ورته لږ وګوره که خدای مې نه غلطې نو بس الله پخلی دی دا څنګه پخلی دی شهید دی ته ګورې نه څنګه ښکلی پروت دی جاړی ما نکاح خوان مې راوستو نکاح خوان خو دې راوستو دلته چې نیکه په حق ورسېدو دا څه دی دې رښتیا به ودې کاته پلاره تا په خپلې لور ظلم کوو خو الله ظلم نه خوښوي خو ګوره بوډا مړ شو اوس به څه کې که بوډا مړ شو نو څه چلو شو زه خو به واده کوم خو زه تا سره واده نه کوم تا د بدل کار کړی پلاره یو مړ شو اوس تا هېڅ حق نه جوړېږي تاسو یې لوی خو تا سره به څوک واده کوي دې له رښتې ډېرې مونږ به ورله رشته وګورو مونږه خو دا کوم فیس چې تاسو مونږ له راکړی و که نه د دې ودونو هغه ګورې وسوځېدو نوی فیس به راکوئ ولې زه څاروی یم چې په میلو به مې ګرځوئ یم زه اوس او په دې ځای فیصله کوم چې زه به علي خادي سره واده کوم هم تا سره خو فیس به راکوئ وای جنت د الله نه ویریږه هغې ته ولې پروت یو تا سره د فیس غم دی مړي نه پس دې بیا دغه وکړي زه پرېږده ته به ټیک شو بچې تا خو زما سترګې وبړولې ډېره ښکلې فیصله دې وکړه څنګه چې تا فیصله وکړه چې زه به علي خادي سره واده کوم نو زه مې یو فیصله کوم نن نظر کا زما لور ده او زه د خپلې لور بولاله ورکوم دلته پختې بولا په تماچو برګونه چا اغستې دي نه وخت ما ځیګر دی راځه چې اوس بوډا نه قبر وکړو आज काला जोड़ा पा शादी फरमाइश थे